درې ورځې وړاندې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند پریکړه وکړه چې افغان تجاران نور نشي کولی له پاکستان سره هر ډول سوداګري ترسره کړي او باید بدیلې لارې پیدا کړي. د ننګرهار اوسیدونکی محمود د پاکستان سره د سوداګرۍ په تړاو د اسلامي امارت اوسنۍ پریکړه یوه تاریخي او پر ځای پریکړه بولي او زیاتوي چې تل د پاکستان لخوا لارې بندیږي. دا پریکړه یو داسې پریکړه ده چې زما په فکر دا یو تاریخي پریکړه ده. همیشه د دروازې تجارتي دروازې دا چې د تجارت یا د خلکو د ولسونو په مخ تړل کېږي همیشه د پاکستان د خوا تړل شوي او د کلونو نه دا مسله روانه ده. 45 کالونه یعنې 50 کالونه موږ دا اورو چې تورخم بند او تورخم خلاص، بولدک بند او بولدک خلاص. یعنې دغه پریکړه ده چې نور موږ د دې اقتصادي هوله یا د اقتصادي دایرې نه د دې وځو که نه. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی لیدي ګل مومن وایي پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ هغه وخت لار بندوي چې افغانستان کې شنه سبزي او تازه میوه حاصل ته ورسیږي. به زموږ تجاران د نورو ملکونو سره تاجکستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، روسیه د ډېر ملکونه دي، هغو سره چې دی روابط جوړ کړي او که پاکستان موږ سره غواړي چې موږ سره د تجارت وکړي نو باید دا لاره چې دا همیشه دپاره خلاصوي، بند نه وي، دا د جنګ ښکار نه شي، که جنګ وي که جدل وي همیشه دپاره لاره خلاص وي، موږ له داسې تضمین راکړي چې بیا به موږ لاره هېڅکله نه بندوو. دغه راز د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حاجي نورستان وایي د نورو توکو ترڅنګ له پاکستانه ډیری بې کیفیته درمل افغانستان ته رالېږدول کېدل چې ناروغانو ته به یې د ګټې پر ځای ډیری روغتیایي ستونزې راولاړولې. یقینا کوم دوا چې پخوا وارد کېدل نو هغه دوا بې کیفیته و، کیفیت دومره نه وه چې دلته د مریضانو د تداوي لپاره په درد خوړل شوی وي. هغه دوا به وارد کېده چې هغه بې کیفیته دوا وه. دلته به چې مریض ته ورکړل شو، که چېرته ماشوم ته ورکړل شو هغه به هغې نه بدتر کېدو، که چېرته ځوان و نو هغه یو مرض به یو مشکل و، هغه څو مرضونه به نور د هغې نه پیدا کېدو. کیفیت د دوا یې بیخي ښه نه وه. د تجارانو ورونو دغه کوم چې دا دوا راوړي د اتحادیې مسؤلینو هم زما غوښتنه همدا ده چې ورور دغه کوم فیصله چې اسلامي امارات وکړه په دې باندې عمل وکړي. حقیقت سره نور ملکونه شته موږ سره ښې رابطې لري، ښې ترنزیتي لارې لري، هغې نه دوا وارد کړي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وروسته له هغې د پاکستان سره د هر ډول راکړې ورکړې او سوداګرۍ کولو د بندیز اعلان وکړ چې پاکستان څه د پاسه یوه میاشت راهیسې ټولې سوداګریزې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي.